ای محمده دوی ته ووایه چې راشئ زه تاسې ته اورم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي دا چې له هغه سره څوک مه شریکوئ له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ موږ تاسې ته هم روزي درکوو او هغو ته به یې هم ورکړو او فواحشو یعنې کبیره ګناهونو ته مه ورنږدې کیږئ او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره دا خبرې دي چې د دې لارښودنه هغه تاسې ته کړې ده تاسې باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ او دا چې د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په داسې توګه چې ډیره غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي او په طول او پیمانه کې پوره انصاف وکړئ موږ په هر چا باندې د مسؤلیت همغومره پیټه ږدو څومره چې د هغه په وس کې وي او کله چې خبره کوئ په عدالت سره وکړئ که معامله د خپل خپلوان هم وي او له الله سره تعهد پوره کړئ د دې خبرو ښوونه تاسې ته الله کړې ده په کار ده چې تاسې نصیحت